د ایران د فولساتو ځواکونو لخوا یو ځل بیا پر افغان خاوره تیرې دا چې ایران فولساتو ځواکونو تازه پر افغان خاوره ولې تیرې کړې دي اسلامي امارات څه ځواب ورکړی جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ ایراني فولساتو په فراه کې یو افغان ځوان وژلی په فراه کې سیمه ییزې سرچینې خبر ورکوي چې د ایراني فولساتو په ډزو کې یو افغان ځوان وژل شوی دی سرچینو ویلي دي چې دغه ځوان د چهارشنبې په شپه د چنګاښ د میاشتې په 14مه نیټه هغه مهال د ایران فولساتو لخوا په پشمکي پوله کې ووژل شو چې غوښتل یې له څو نورو کسانو سره په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي سرچینو که څه هم په دې ډزو کې د څو نورو ځوانانو د ټپي کېدو پخلی کوي خو د ټپیانو کره شمېر په لاس کې نشته سرچینه زیاتوي چې دغه ځوانانو غوښتل د فراه ولایت د لاش وجوین ولسوالۍ له لارې چې له ایران سره ګډه پوله لري دغه هیواد ته ننوځي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم ایراني فولساتو په نیمروز کې 15 افغان ځوانان هغه مهال په ډزو ووژل چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه ایران ته ننوځي تاسو د ایران لخوا دغه تازه تیري په اړه څه نظر لرئ په دې اړه مر سره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ او د تازه پر وخت خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لا عملتیا مو مننه